السلام علیکم دوستانو خراغلاست زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګوري دوستانو د واتس اپ یو نوې په زړه پورې خوندور او زبردسته اپډیټ راغی او دغه اپډیټ دوستانو زه تاسو سره په امدی ویډیو کې شریکوم امید لرم چې تاسو بل دې اپډیټ نه خوند واخلئ هغه دوستانو چې دغه اپډیټ تر اوسه نه وي کتلی هغوی به هم زده کړي او چې کومو ملګرو دغه اپډیټ کتلی وي نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې آیا دغه اپډیټ ستاسو خوښ دی که نه دی او څنګه اپډیټ دی دوستانو خپل نظر زموږ سره شریک کړئ خو مخکې له دې نه دوستانو چې د موبایل سکرین ته لاړ شم او مکمله طریقه تاسو سره شریکه کړم تاسو نه وړه شان هیله غوښتنه دا د دوستانو چې مهرباني وکړئ زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ځان سره ضرور لایک کړئ همدارنګه دوستانو که د ویډیو نه معلومات ترلاسه کړه څه ناسم ترې زده کړه نو مهرباني وکړئ دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ نو دوستانو ورزو د موبایل سکرین ته او نور طریقه زه تاسو سره د موبایل په سکرین باندې شریکوم دوستانو د واتس اپ نوې اپډیټ به سوي دلته وګورئ دوستانو د بره برخه کې ماته تازه یو نوې وایس میسیج راغلی دی او که زه وغواړم چې دغه میسیج واورم نو ګورئ دوستانو زه به داسې راشم خپل واتس اپ به راخلاص کړم دغه اپډیټ مخکې نه و دوستانو تازه راغلی دی نو دلته وګورئ په سر کې دوستانو ماته یو وایس میسیج راغلی دی او دا وایس میسیج دوستانو که چیرته زه داسې پلی کړم السلام علیکم او زه له دې نه داسې بهر شم نو پاس سر کې وګورئ دوستانو هغه وایس میسیج روان دی بیا هم چې مخکې به دغسې نه و دوستانو مخکې به چې کله تاسو وایس میسیج اوریدلو او هغه به کټ کې نو هغه میسیج به هم کټ شو دوستانو نو دا وګورئ دې نه تاسو اوس کولی شئ چې دا میسیج بیا ځلې داسې پلی کړئ اول نه اخره پورې واورئ دا ګورئ دوستانو چې کټ شو بیا هم دوستانو هغه میسیج هلته بره موجود دی دلته وګورئ دوستانو زه بیا ځلې کولی شم چې دا میسیج څه کړم پلی کړم تر هغه وخته پورې چې تاسو خپل د واتس اپ نه داسې بهر شئ او بیا راشئ واتس اپ ته واتس اپ سر نه راخلاص کړئ او بیا غواړئ چې میسیج داسې پلی کړئ د واتس اپ نه بهر شئ وګورئ هغه میسیج بره بیل یو پاپ اپ شکل کې راغلی دی او تاسو یې اوریدلی شئ نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو په واتس اپ کې دغه نوې اپډیټ یا نوې فیوچر فعال شي نو دې لپاره دوستانو څه کول پکار دي ډېر اسانه دوستانو تاسو به لاړ شئ په خپل موبایل کې به پلی سټور راخلاص کړئ که چیرې تاسو سره آیفون وي آی سټور به راخلاص کړئ یا اپل سټور به راخلاص کړئ بیا به دلته راشئ واتس اپ به داسې ولیکئ او سرچ به کړئ زما سره خو واتس اپ دوستانو اپډیټ دی دغه شنه بټنه چې دی بغل کې تاسو ته معلومیږي له دې ځینې به تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کړئ او د اپډیټ نه وروسته به دوستانو دا نوې فیوچر یا نوې اپډیټ د واتس اپ هم تاسو سره رافعال شي نو امید لرم دوستانو چې ویډیو نه به م څه نه څه زده کړي وي ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت الله پامان